د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د هند او بنګلاديش هېوادونو له یوشمېر علماوو سره وکتل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د عقرب میاشتې په 29مه نېټه په خپل کاري دفتر کې د هند او بنګلاديش هېوادونو له یوشمېر علماوو سره وکتل. د لیدنې پر مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل اسلامي امارت تل هڅه کړې چې د اسلام مبارک دین له ټولو خرافاتو څخه پاک او په صحیح شکل خپل ولس ته ورسوي چې په همدې موخه یې مدارس تقویه کړي، د نویو علمي اداراتو پر رامنځته کولو یې کار کړی او په تعلیمي نصاب کې د پام وړ اصلاحات راوستلي دي. محترم صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د دې ترڅنګ د خپل هېواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په موخه مؤثرې هڅې پیل کړي دي چې لوی اقتصادي پروژې پیل شوې، له ګاونډیو سیمې او نړۍ هېوادونو سره سوداګري پراخه شوې، د صنعت په سکتور کې د پخوا په پرتله پرمختګ رامنځته شوی او پر ځان د متکي او له بهرنیو احتیاجاتو څخه خلاص اقتصاد ته زمینه برابره کړې ده. د محترم صاحب په خبره د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدل او اقتصادي بندیزونه هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي وده یې ټکنۍ کړې ده. اسلامي امارت له نړۍ سره د اسلامي شریعت په رڼا کې د متقابلو ګټو پر بنسټ د ولاړو سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتنه کوي او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه بولي. د یادو هېوادونو علماوو په افغانستان کې د اسلامي نظام حاکمیت سره خوښي څرګنده کړه او د اسلامي نظام د تقویې په موخه خپل نظرونه شریک کړل. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچند کړم